امر بالمعروف کو نهی لمنکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د ونی لاندې او مهم خبرونه تګ پس بنلار کو مون د پیغمبر. د امر بالمعروف وزارت اړوند د کابل ښاري ریاست د بیلابیلو حوزو محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د پلازمینې کابل پر لویو لارو د امیر المؤمنین حفظه الله او د امر بالمعروف وزارت د سپارښتنو د پلي کېدو په پار چک پاینټونه ترسره کړل. د دې چک پاینټونو پر مهال محتسبینو پر لار له تېرېدونکو موټر چلوونکو وغوښتل چې د موسیقۍ له غږولو او هغه کړنو د ترسره کولو ډاډه وکړي چې د وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. د میدان وردګو ولایت د امر بالمعروف رئیس د مال پلاوي سره یوځای د دې ولایت د امنیه قومندانۍ عمومي زندان او انتقالوي لیوال مسؤلینو سره په یوه ځایي ناسته کې له هغوی وغوښتل چې د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري شوي فرامین په پوره توګه پلي کړي او پر هغوی ټینګار وکړ چې له زندانیانو سره نیک او غوره چلند څخه کار واخلي. د کندهار ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست د یاد ولایت مرکز او ولسوالۍ کې د شپېته مسجدونو له ملا امامان او قومي مخورو سره ناستې ترسره کړې. یادو ناستو کې محتسبینو له خلکو وغوښتل چې د معروفاتو په اقامه او د منکراتو په مخنیوي کې له یاد ریاست سره همکاري وکړي. همداراز یې له هغوی وغوښتل چې خپلمنځي یووالی پیاوړی او د اولادونو سالمه روزنه وکړي. د غزنی د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس مولوي محمد عالم ناصح او ورسره مل پلاوي د عارف نظام معالجوي روغتون په یوه جوړه شوې غونډه کې چې موخه یې له پاکستان څخه د نویو راغلي مهاجرینو وړیا درملنه وه ګډون وکړ. په یاده غونډه کې چې ملي سوداګر، دیني عالمان او قومي مخور او رسنۍ ګډون درلود، ښاغلي ناصح د یاد روغتون دا کړنه وستایله او د مننې ترڅنګ یې ورسره د بشپړې همکارۍ ژمنه وکړه. امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له پاکستان څخه د نویو راغلو کډوالو ته د مرستې او همدردۍ په موخه یو 15 کسیزه هیات چې مشري د یاد وزارت د اطلاعات او نشراتو رئیس مولوي عبدالغفار سباون پر غاړه وولېږه. یاد پلاوي له پاکستان څخه نویو راغلو کډوالو ته د همدردۍ ترڅنګ د خوراکي او لومړنیو توکو مرسته هم وکړه. د فتنو شیطان په مخ کې سپر، امر بالمعروف نهی عن المنکر، امر بالمعروف